د نن ورځې دوه مهم خبرونه. د خلیلزاد تګ پاکستان ته. خلیلزاد د افغانستان په تړاو له پاکستاني جنرال قمر باجوه سره لیدلي. او بل خبر هم دا چې د تیر نظام سرتیرو ته د خوښۍ زیری راغی. د تیر نظام افسرانو ته د 3 میاشتو معاش ورکړل سو. دا چې خلیلزاد ولې له باجوه سره کتلي او تیرو نظامی افسرانو ته څنګه معاش ورکړل سو، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خلیلزاد له باجوه سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوه سره پر افغانستان خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ لخوا په یوه خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې خلیلزاد په اسلام آباد امنیتي فورم ناسته کې د ګډون په موخه اسلام آباد ته تللی دی. سرچینې زیاته کړې چې نوموړي د دې فورم په څنډه کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوه سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې کړي دي. په خبرپاڼه کې راغلي جنرال باجوه د افغانستان پر اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا دغه پخواني ډیپلوماټ په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان پر امریکا تور پورې کړی چې د حکومت د ړنګولو هڅه کوي او له ګواښونو ډک لیک یې ورته استولی دی. او بل خبر هم دا چې د تیر نظام افسرانو ته د 3 میاشتو معاش ورکړل سو. د افغانستان حکومت د 201 خالد بن ولید قلی اردو اړوند ټولو لیواګانو او جزتامونو کې د تیر نظام هغو افسرانو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل چې د پخواني حکومت په وخت کې پاتې وو او اوس له واکمن حکومت سره کار کوي. په ننګرهار ولایت کې د عبدالله بن مسعود د 3مې پلې لیوا قمندان محمد نظامي رسنیو ته وویل چې د تیر نظام یو شمیر افسرانو ته د رتبې له مخې په شفاف ډول د 3 میاشتو معاشونه ورکړل. یادو افسرانو د معاشونو اخیستلو په اړه خوښي ښودلې او ویلي دي چې دوی په پوره صداقت سره خپلې دندې پر مخ وړي او افغانستان ته خدمت کوي. باید وویل سي چې د تیر نظام یو شمیر نظامي او ملکي مامورین چې له نوي حکومت سره کار کوي خپلو دندو ته ځي او معاشونه یې حواله کیږي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښه چارې د الله په امان.